د چا خیر بد خیر غوښتل او مونږ پښتانه ته دا بد ټکي لري کو نو مونږ وتا خیره وایو. مظلوم چې الله ته سوال وکي د الله نه دعا وکي او د بل خلاف دعا وکي چې مونږ خیره وتا وایو نو هغه ډېر زر قبلېږي. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ حضور پاک یمن ته لېږلو نو چې یمن ته ولېږه نو هغه ته یو څو نصیحتونه وکړل. هلته قاضي لېږلی و د یمن دپاره گورنر لېږلی و چې گورنري مشري به م کې، قاضي به مې، مفتی به مې، خلکو له فیصلې به م کې، خلکو ته به دینم ښی، د خلکو نه به زکات او عشرونه او صدقې م وصولې. نو هغه ته یو څو وصیتونه کړي و. په هغه وصیتونو کې یو وصیت دا و چې اتق دعوة المظلوم، د مظلوم د خیرونه ګورې ځان ساته، اسې نه په چا ظلم ونه کړي. تا زه گورنر لېږم، والي دې لېږم، ظلم ونه کړي. تا زه قاضي لېږم، فیصلې به کې، ظلم ونه کړي په فیصلو کې. تا زه زکات غونډولو له لېږم چې زکات او عشرونه به م راغونډی، ګورې ظلم ونه کړي، زیاتې ونه کړي چې پچاني هغه نه یې والې او یا پچاوي او ته ته زیات والې، متوسط په ځای ته ښه والې، ظلم به نه کړي. فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، د مظلوم د خیرو او د خدای په میانس کې پرده نشته. دا ډېر زر خدای ته رسیږي ولې زر قبلوي. بادشاہ تم دا اعلان دی چې ظلم به نه کړي، گورنر تم دا اعلان دی، وزیر اعلیٰ تم دا اعلان دی، وزیرانو تم اعلان دی، وزیر اعظم ته او صدر تم دا اعلان دی چې ظلم به نه کړي. د هرې محکمې سربراہ ته د اعلان دی. دا د پیغمبر مبارک د دې حدیث نه معلومه شوه. د هرې محکمې سربراہ ته، هر افسر ته، هر مشر ته د اعلان دی چې ګورې ظلم به نه کوې، په چا زیاتې به نه کوې. اتق دعوة المظلوم، ستا وس رسي ته به نن زیاتې وکړې، مظلوم به خیرې کوي. د مور به خیرې کوي چا سره دې ظلم وکړو، د خور به خیره کوي، د زوی به خیره کوي، د پلار به خیره کوي. او رسول الله مبارک فرمایي چې د دې خیره او د خدای مینس کې پرده نشته، دا ډېر زر الله ته رسیږي. او حدیث کې راځي چې الله فرمایي لأنصرنک ولو بعد حین، تا نه به زه، تا سره به زه مدد کومه، دا ظالم به رانیسم، سموده پس به خیر دی خو رانیسم به. نه خدای دروغ وی او نه د الله رسول دروغ وی. ولا تحسبن الله غافلا، الله غافل مګڼه. ولا تحسبن الله غافلا، قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې الله غافل مګڼه عما يعمل الظالمون، چې ظالمان کم ظلمونه کوي. که د محکمې مشر لاندې ما تحت سره ظلم کوي، که بادشاه د رعیت سره ظلم کوي، او که د کلي بدماش د غریبانانو سره ظلم کوي، او که څوک د چا نه پټی نیسي ظلم کوي، او که څوک د چا په کور ورځي او غلا کوي او ظلم کوي، او که څوک د شا مشر کنځي او ظلم کوي، او که څوک د چا بچي وهي ټکوي، او که څوک غریب مزدورکار باندې کار وکړي او پیسې ولا نه ورکوي، دا ټول ظلمونه دي. نو الله وی زه غافل نه ما یقمقلا، ما ناخبره مګڼه، ما غافل من ګڼه. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. دنیا کې بم نیسم، مخکې حدیث نه معلومه شو، آیت نه معلومه شوه، خو زه وله لږ مهلت ورکومه او چې خیرت ته ورسوم. داسې ورځ ده چې د انسان به نظر نه لګیږي، نظر به کیری بیری شي. یو شي ته به ګورې او نظر به خړ پړ بی، د هیبت نه او د یرې نه هغې له یې رسومه. هلته به ورسره بیا ګورمه. ما تیره جمعه دته د موسی علیه السلام او د فرعونیانو ذکر وکړو چې ولکه یا شپږ لکه د فرعون لښکر الله د موسی علیه السلام
او د بنی اسرائیلو په مخ کې په بحر قلزم کې غرق کړل. څه شو هغه فرعون چې په موسی علیه السلام به ظلم کو؟ څه شو هغه فرعون چې د بنی اسرائیلو بچی به وجل؟ څه شو هغه فرعون چې په بنی اسرائیلو به کار کو؟ څه شو هغه فرعون چې د خدای دعوه به کوله؟ د شپږو اوو لکو لښکر سره ریز مریض شو، ختم شو، او نن هم دغه فرعون لاش د مصر په عجیبګر کې پروت دی او نشان عبرت دی. الله تعالی په قرآن شریف کې فرمایي وی زه به تا څه کومه الیوم ننجیک ببطنک لتکون لمن خلفک آیة، وی ستا دا بدن بچ کومه. الله ویلي مخکې ویلي چې ته تر قیامته پورې د خلقو دپاره نشان عبرت چې داغه فرعونو چې ما سره سر برابرو او وی زه خدای ما او ربکم الاعلی لوی خدای ما. دغه د صندوق کې پروت دی، د پوزې ته وګوره، د مخ ته وګوره، د لاسونو ته وګوره، په کوم شکل باندې پروت دی. الله د نیوکې نه برونو ځان ساتو. ان بطش ربک لشدید، د خدای پکړ ډېر سخت دی. ګورئ که د الله نیوکه راشي، الله تعالی یو ځل نیول وکي، رسول الله مبارک فرمایي ان الله لیملی الی الظالم، خدای ظالم له مهلت ورکوي حتی اذا اخذه، او چې کله یې رونیسي لم یفلته، بیا نه پرېږدي، بیا ورسره په اوچو کې لمدم سوځئ. د عاشورې پر ورځ باندې تاسو ته ما بل ورځ ووې د حضرت حسین سره او د هغه د پیغمبر مبارک د خاندان د اویاو یا د دوو او یو ګلانو نه سرونه پرې شو، قطرې شو. یزید دا ظلم وکړو او د چا په واسطه یې وکړو؟ د کوفې د گورنر د عبیدالله ابن زیاد په لاس باندې. نورم پکې د دنیا و، خو مرکزی کردار د گورنر و د عبیدالله ابن زیاد که دا دواو یا ګلان د ختم در پیغمبر د خاندان دا بے د اوبو نه تږي د دنیا نه لاړ. زه کله سوچ کوم زم دا څنګه خلک و چې ځان ته مسلمانان وایي، دی ځان ته مسلمانان څنګه وایي؟ دی به د قیامت پر ورځ د رسول الله مبارک سره سترګې څنګه لګوي؟ دا ظلم، انتهایی ظلم وشو. لیکن نن اغا یزید پا ظلم یادیگی، اغا عبیدالله ابن زیاد پا ظلم یادیگی، اغا رک شو، ختم شو، خیره و تخلق کی. او نن حضرت حسین اغا خلق پا انصاف یادی او پا شهادت یادی. اغا عبیدالله ابن زیاد دا کوفی گورنر چه مرکزی کرداریو، اغا سر خدای سوکڑا او گوره مشکات کشتا یو راوی وی دی وخت کې ما نوم یېر دی، دغه باندې خدای بل مسلط کو او مردار یې. او د دمشق په جامع مسجد کې دا سرونه ولدا سے وشیندل، خواره واری ول سرونه غرزول. دغه گورنر عبیدالله ابن زیاد مو او نور مرګری مو ګڼ سرونه وی چې زور لم داسې مې قتل وی خلق وی قد جاءت راغلا مې دا څه یادی؟ وی چې داسې مې سر وروچت کا نو یو اجدها مارو حیتون مارو، اغا مار را روانو او پا دی سرونو که تراتا او دا دغی عبیدالله ابن زیاد پس پیمه که با ننواتا او غیب بشو او بیا بروت، بیا بدا مار لال او غیب بشو، بیا براغی پټولو سرونو کې ګرځیده، نورو سرونو باندې بدا سے تیر شو او د دغه ظالم گورنر د حضرت حسین اصلی قاتل داغه پس پیمه کې به ورننوته او پکې به غیب شو، بیا به راووته، بیا به خلکو قد جاءت مار رالا او بیا به ورننوته. دا الله مخلوق ته په دنیا کې خوله چې دا د ستاسو مخ کې اجدها مارا د پس پیمه کې وردن نکوم، او خدای چې په قبر کې او په آخرت کې به د هغې ظالم څه انجام. ظلم نه برونو ګورې ځان ساتو، ظالم ظلم به نه کوو.
ظلم دیو کدی وخت کې تا سره کوتک هم شته، تا سره ټوپک هم شته، تا سره ځوانان هم شته، تا سره پیسه هم شته. خو لا تحسبن الله غافلا، دا مه وایه چې خدای نه دی خبر، دا مه وایه. الله ناخبره مه ګاڼه، الله غافل مه ګاڼه. ستا د دې یو ټکي نه الله خبردار دی. پردی کور دی ونیو ظالمې، الله دا نه خبر دی. دغه مظلومان چې تا د کور نه بې کوره کړل، الله ته آه کوي، ولې خدای نه اوري؟ پردی مسلمان دی بې ځایه وډباو، پردی مسلمان دی بې ځایه مړ کو، پردی مسلمان باندې د شپې ورلې او کور دی ورله لوټ کو، پردی مسلمان نه دی زوی وتښتو، پیسې دې ته واغېشتې، پردی مسلمان نه دی مال برباد کو، زیاتې دې وکړو، بې عزته دې کړه، پلار دې وله بې عزته کړه، رور دې وله بې عزته کړه، او ته افسر سرکاري ما ته سره ظلم کې، ته گورنر اعلان دې ظلم کې، ته وزیر اعلان دې ظلم کې، یا ته د تاڼې افسر یا د ضلعې افسر او لاندې ظلمونه کې. لا تحسبن الله غافلا، مسلمان خپل خدای داسې مه وایه چې الله مانیني. الله نا خبر نه دی، خدای خبردار دی. ګوره یاره اوس ډېر خلک بړه کې وای چې دا ظالم خو خدای رونه نیوه، وای داسې خلک دې تنګ شي، غریب په دا ظالم ظلم کوي او دې تنګ شي، اوهو دا خدای رونه نیوه. رونو مونږ خدای ته ډېر خوښ یو که حضور پاک، حضور پاک مونږ ډېر نیازبین نو یا ډېر نیازبین. زمونږ دشمن دومره د خدای بدی نشي څومره چې د حضور پاک دشمن د الله بدی شي. ابو جهل، عتبه، شیبه، ولید دا خلق د بیت الله خوا کې ناستو او د دواړو جهانو مبارک سردار د بیت الله په خوا کې مونځ کاو. ابو جهل وی څوک به لاړ شي چې د فلان کی اوښانو والا د ګاړۍ نه یو پیروان راوړي، پیروان چې اوښه لنګه شي، هغه پیروان د وینو ډک. عقبه ابن ابي معيط بدبخت پاسېده، هغه پیروان هم راوړو، هغه سوټې لرې مرې چې څوک ګندونه هغه یې راوړل. ابو جهل ورته وی صبر وکړه چې حضور پاک مبارک په ساجده پرېوته، وی په دې شی وله ورغورځاو، په شی ورته ورغورځاو. دومره ظلم، کم شاه، کم املا، کم قیمتی، کم نیازبین شخصیت، کم الله تخوا. تاسو څه خیال دی چې د الله غضب به جوش کې نه راغلی؟ عبدالله بن مسعود وی ډېر افسوس مې وکړ ارمان طاقت مې نه ونو، غریب وم، نشم نه مې نشو کولی. فاطمه چا خبر کړه ماشومه وه، په منډه راله، ماشومانو ته او جینکو ته څوک غږ نه کوي، هغه ګند یې د حضور پاک د شاه مبارک نه وغورځاو. رسول الله مبارک سر راوچت کړ او بیت الله ته مخ کړی. مظلوم دی دې وخت کې، نه د پټي جنگ دی، نه د پولې جنگ دی، نه د بادشاه جنگ دی، نه د رشتې جنگ دی. جنگ د څه دی؟ صرف او صرف د دې کلمې جنگ دی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، چې دا را سره ومنه چې الله یو دی، دا ومنه چې د خدای استاد یم، بادشاهي نه غواړم، بشري نه غواړم، دولت مال نه غواړم، دا دوه ټکي ومنه. عزت به مو راشي ظالمانو، او دا خبره دروغ نه، حقیقت چې خدای له شریک نشته، دا ومنه. او چې دا شی د حضور پاک په ملا واچو، د کافرانو داسې قهقهې او داسې په خړت خړت خنداګانې وکړې چې د خندا نه په یو بل ور پرېوتېدل. رسول الله مبارک مظلوم، ظلم شو، پاسېده او بیت الله ته مخ کړې او ډکه خیره ورته وکړه، اللهم علیک بأبي جهل، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة. خدایا ابو جهل رونیسا، عتبه رونیسا، شیبه رونیسا، ولید رونیسا، امیہ رونیسا، دا قریش اللہ رونیسا.
د خیره د چا وه؟ د حضور پاک. کم ځای وه؟ بیت الله سره د مظلوم خیره وه. هغه شخصیت خیره وه چې هغه نه زیات نیازبین ګران الله ته بل څوک نشته، او په هغه ظالم پسې وکړه چې د هغې نه خطرناک د خدای دشمن بل نشته. او کم ځای کې وکړه؟ بیت الله سره په جړا کې حضور پاک خیره. لیکن الله څه وکړل؟ عقل خو چې دغه ساتې پې یو مضبوط تندر راغورځولی او تباه کړی وي. الله سره خو طاقت شته؟ یو جبریل چې راغلی وي او په وزر یې والی وي ټول بړاندو. ولې د لوط علیه السلام واقع به راته چېرته انشاءالله یو جمعه ویم چې کوم وخت کې میلمانه رالل او قوم یې رالله میلمنو ته په غلط نیت، میلمانه فرشتې وې، شکلونه د انسانانو. نو لوط علیه السلام غریب خفه شو چې خدایا زما د میلمنو به زما مخکې اوس بېعزتي کېږي. هغه ته خو پته نه وه چې دا فرشتې دي، خو چې رالل هغه غریب ورته مینځداري کول. ما مه شرموې، دا زما میلمانه دي، ګوره مظلوم دی. فرشتې ورته وایي په قلار کښېنه، مونږ ته غږ هم نشي کول. انا رسول ربک، مونږ ستا د رب استازي یو. خو چې معمولي غوندې وزرله یو ټک ورکړه، هغه ټول ظالمان خدای په سترګو ړانده کړل. الله نشي کولی. عادیان څه شو؟ سمودیان څه شو؟ فرعونیان څه شو؟ غونډ کلي خدای تباه کړل، غونډ قومونه خدای تباه کړل. لیکن الله پاک د نیازبین پیغمبر، د خپل محبوب پیغمبر چې الله ته د هر چا نه ګران دی، راوینې وخو ګورې زر نه موده پس تا به وې د پیغمبر خیره قبوله نه شو. قبوله کم ځای رونې و؟ بدر کې رونې و. د دې واقعې نه 8-9 کاله پسې رونې و. او چې راوینې و څنګه نو بیا پرې نه خواړه. ملګري ته وتښتېدل او په بدر کې مردار پروت و. عبدالله ابن مسعود وی حضور پاک او فرمایل چې دا عفرا زامن وی چې مونږه ابو جهل وجلی دی، تاسو لاړ شئ وګورئ. وی چې زه لاړم لاشونه مې اړو راړو، ویره دې سپېره لاش پکې راوګورئ قد برده یخ شوی و، لاس او خو یې کار نه کو، سا پکې و به رمقو. ما ولا په دې سینه ښه مضبوط ټوپ واو. ما وی انت ابو جهل؟ ابو جهل یې ویو. څوک یې؟ مې عبدالله ابن مسعود. قبر ته ګوره، هغه وخت هم ته قبر نه دی وتلی. الله په قبر ډېر خفه کېږي. وایي د پلان کې زویه دومره لوړه سینه برې د چالي دي چې زما ده. ما وی سینه پرېږده، سر دې پرې کوم. وی څه پې کې؟ مې رسول الله مبارک لوړم. دویم قبر ته ګوره، وی سر چې مې پرې کې لږ دې سینې سره اوږد پرې که چې سټ مې اوږدي چې په نورو سرونو کې پروتي چې د سردار سرخ که مهرمان دی پورا کوم. خدا تپوس ته نه کوم چې د حضور پاک متعلق دی اوس څه خیال دی. ګوره سپېره ته وی چې کله د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او په هغه ورځ مې څومره بدي شو، نن مې هغسې بدي شي. سر مې ترې پرېږه او یو مې رسول الله مبارک ته مې مخکې وغورځاو. هذا رأس عدو الله ابي جهل، دا د الله د دشمن د ابو جهل سر دی. رسول الله مبارک شکریه سجده وکړه. څه شو ابو جهل؟ کم طرف ته حضرت عمار باندې، حضرت یاسر باندې ظلم نه وکړی؟ مسکین مسلمان دی، یو سړی مسلمان شو، خپل دین دی، هغې غریب مړ کړ. بی بی سمیې سره یې څومره ظلم کړی دی. تاریخ د هغې بیان نشي کولی چې هغې مسلمانې مظلومې سره یې څومره ظلم کړی. په منځ یې شلولې د غریب. یو وخت په یو اوښ پورې تړلې وه، بل پورې په پړي. وایي دا اوښ داسې روان کې او دا داسې روان کې. نو چې غریبه د خپې راښکلې شوې نو په جړا شوه.
وی ګوره زه خو درته ویم چې دې مرګ ته نشي ټینګېدی دا دین دې پرېږده پرېږده د اسلام دی واپس خپل زوړ دین ته راشي وی ولې وی دا دې څنګه جاړې وی په دې نه جاړم اوس به مې تاسو وشلوې او سا به رانه وخېږي سخت مرګ دی خو مرګ دی سا به وخېږي جاړم په دې الله چې زما په وجود څومره ویښته دي او دومره راکې ساګانې وي او اره سا مې د ایمان او د اسلام نه دقسې قربان کړې وه چې دا اوس قربانېږي څه شو هغه ابوجهل په مسلمانانو چې ظلمونه کول چرته لاړ ظالم څه شو هغه ابوجهل بدبخته څه شو هغه ابوجهل هغه ظلم والا څه شو هغه ابوجهل جګړه خو د مال او د دولت نه وه جګړه خو د قومیت نه وه جګړه خو د مشرۍ نه وه بلې دا ابوجهل راغی ابوطالب له وی دا وروره دې پوه کا مال غواړي چې څومره غواړي ورکو خولې نه دی بس ښځه غواړي د مونږ له فخر دی چې دلی ورکو د یو ښه کورنی دی ښکلی دی هوښیار دی په کومه جینۍ ګوته ایږدي هر څو چې غواړي ورکو مشري غواړي مشر کو یې جنگ په مشرۍ نه دی په مال په دولت نه دی په قومیت نه دی چې دا زما قوم دی دا ستا قوم دی ټول یو قریش دی جنگ په چا دی په ایمان دی رسول الله مبارک ورته څه وایي ابو طالب ته او ته وایي په خورۍ ورواره ډېر تنګ شوی ما زم په دې قوم سره یې جوړه وکړه او قوم دی وایي خیر دی ستا دین ته چلوه خو مونږ کې ګوتې مه وه زمونږ خدایانو کې مه وه کاکا جی که د یو لاس کې راله سپومی کېدي او په دې بل کې نور قسم دی چې الله راته څه ویلي چې د هغې نه منې نه شم دا خو لا باچۍ ده او مال دی او دولت دی او زه کاکا جی که ته د قوم نه تنګې تا نه مې ګیله نشته او حضور پاک ته روان شو په ژړا شو چې دا یو کاکا مې هم رانه لاړ نو ابو طالب آواز ورکوي وروره دلته راشه ځه چې څه دې خوښی کوه فاصدع بامرک ځه چې څه دې خوښی کوه هغه ښه شاعر دی خو ما نه هېر شو حتی اؤسد فی التراب دفینا څه چې دې خوښی کوه تا ته دوی دومره نقصان نشي رسولی تر څو چې د په قبر کې نیم پروت څه شو هغه ابوجهل څه شو فرعون څه شو هامان څه شو هغه نمرود چې ابراهیم علیه السلام یې په اور کې غورځولی څه شو هغه راجا داهر هغه ظالمان بادشاهان د سیکانو د هندوانو چې په مسلمانانو یې ظلمونه کول اتق دعوة المظلوم رسول الله مبارک فرمایی ظلم مکوا د مظلوم د آه نه ځان ساته زیاتې مه کوه ډېرو خلکو له دا خوند ورکوي چې د بل سره ظلم وکړو ډېرو خلکو له دا خوند ورکوي چې دا بل زه نچوڼ کم او زیاتې دا ټول ظلمونه دي دا نن چې کوم په عوامو د ظلم ټیکسونه دي دام ظلم دی دا په بجلی کې او په ګیسونو کې چې دا خلک یې نه چوڼ کړل په خدای قسم چې دا ظلم قسم مې راته دا ټول ظلمونه دي دا زیاتې دي دا یونټ د دونه پورې دومره پیسو دی او د چې دې نه زیات شي نو د دونه پیسو دی هلکه لوګان چې ته دړی اخلې نو ګراني او چې لس دړی اخلې نو ګرانېږي که ارزانېږي ارزانېږي روجې چې زه دړی دوه دړی اخلمه نو ریټ یې یو وي او چې دوه منه او لس منه علمه نو دوکاندار وایي زه خیر دی لږه ګټه به ترې وکړم ډېره به شي ارزانېږي نه دلته یونټ د سلو پورې دا دی او چې څو نه بیا ډېر زیات ګران چې 300 نه زیات نو قمقلو خدای چې څوک ناست دي دا پالیسۍ جوړولو والا
یو بجلی و د حکومت د ګټې ام در نه لاړه خلکو شیشې ولګولې یو ګټې شي بجلی و ام در نه لاړه خلکو شیشې ولګولې ارزانه کا بجلی به خلک بغلا نه کوي تا تیاتو پینزو تیو یونٹ ورسو خلق دی غلا تا زه دا نه وایم چې غلا جایزه ده زه وایم چې غلا ګناه ده ناروا دي حرام دي ده یو کس غلا نه ده ټول قوم غلا ده خو تا دې غلا ته جوړ کړ چل ورته تخې اوس ورته دغه لګئ څه ورته وایي هغه بیاستې ورته لګئ چې خلک کونډې ناچي کیبل بیاستې لګئ په کیبل اوس په کروڑونو روپۍ به په دې ولګي ښه په کیبل په کروڑونو روپۍ به ولګي چې خلک غلا نه کوي نو د غلا چل ورته بیا هم تاو خو میټر یې هلته وړې ولی روکئ بیا ورته تا چلو خو بعضې کسان ناستي ورته هغوی له خلک میټر یې د شپې پټې وړي او هغه پکې څه چل وکړي نو ولی روکي لا غلا نشي بندولی هم ته ورته چل خی هم ستا اهل کار ورته چلونه خی او ستا ریټایر افسران ورته چلونه خی چې دا بټن ولګوه نو د شپې به دې میټر کار نه کوي او دروازې به کوي لا دروازې شیشې لګوه د شپې دا بټن وه بجلي به دله را روانې دا چلونه ملونه ورته خی والله که پې غلا بنده کې نشي قسم مې راته وخوړ نشي بندولی پې غلا تر څو چې تا خپله غلا نی بنده کړی مشر بغلا کوي نو لکه د کور پلار او نیکه چې غلا کوي نوسی او زامن بغلا کوي که به نه کوي خو که پلار سم شو د غلا نه نیکه سم شو نو نوسی او بچی سوال نه پیدا کوي چې غلا وکړي خو چې دی ورته وګوري چې بابا خو مې هغه د شپې په یولو بابا څه کوې یاره بچې راځم او لاړ شي او هلته پردي جواروري به ښه مضبوط ګېډې راوړي او غوا ته واچي نو بل ورته بچي بابا کښېنه په قلا دا کم ځای ته تللی وې دا پلانکي ځای ته غلی کښېنه ښه بچې هغه لاړ شي دواړه او 2 پانډه راوړی ویې غورځوي چل زده کړه که چې نن ستا زوی راشي او غلی وکړه او کور یې پردی شه او تل د شپې وغورځو او پلار ورته وي دا څه شی دی او یو څو یې ښه مضبوط لګه وکړي چې غلا دې وکړه دې دې بیا غله وکړي چې پلار غلني دې غله وکړي او که پلار ورته وي شاباس بچې زنده باد قریبه خلک به شه او تل هم کوي او بخورې به هم کوي او زمونږ مفتو کې پنډونه را روان دي پلار چې غلی قانون دې زوی بغلا کوي که منه کوي نیکه چې غلی وایا نو بیا به نوسې غلا کوي که منه کوي نو چې مشر غلی کشر به خامخا غلا کوي مشر د غلا بنده کوي نو کشران به نه کوي نو ته مال غلا باندې ورشه وګوره بجلی لاړه برباده شوه دغه یو بجلی د آمدن شیو هم لاړه تباه شوه خلکو شیشې ولګول د مظلوم خدای مل دي شیشې م ورته ارزانې شو دېسه ارزانه شو ورته او صاحبه اوس زه غلا به خوارشې شی ارزان کا نو خلک به غلا بنده کړي تا شی کم دی ته رسولی بیا هم غلا ته غلا مونږ وایو مونږ ورته ګناه وایو بیا م ورته ګناه وایو خو دا ظلم ټیکسونه دا زیاتې ده دا ظلم په ګیس کې وګوره په پېټرولو کې دی وګوره 10 روپۍ پېټرول ارزان بلو ډش چې 60 روپۍ ګران دا کتاب باندې پې نه کړو پخوا به په جون کې په بجټ کې شی ګرانېده ورزانېده اوس په دې نه پوهېږو اوس هر 15 ورځې پس ارزان او ګران ارزان او ګران ارزان او ګران ایرونو څه خو خدای مونږ هم خدای رانیسي مونږ هم خدای رانیسي چې خلق د خدای نه لرې شي او د خدای نه باغیان شي نو ظالم حاکم په خدای مسلط کی مونږ د خدای نه لرې شوي تاسو ورشئ وګورئ چې نن ستاسو په یونیورسټو په کالجونو کې څه کېږي لږو د خپلو لوڼو خویندو تپوس هم وکئ په کالج او په یونیورسټۍ کې د خدای خاطر وکئ افسره ترې جوړئ پیسې پې ګټې ورشه وګوره نن هلک او جینۍ په یو بینچ یو بل سره ناستي
او پاسټلونو کې یو بل سره چې کومې نخرې کوي بې ادبي دې معافي بیا دې بې ادبي معافي خو نن ډېرې اسټلې د هلکانو د جینکو د زناکارو وړې ګرځېدلې دي نن ستا کالجونه یونیورسټۍ د زناکارو وړې ګرځېدلې دي نو د خدای قهر او غضب به راځي او که به نه راځي خدای دې نه کي خدای دې نه کي چې یو غرض نارینه شي په خدای قسم چې الله کولی شي او بیا اوچو سره لاندم سوځي یو زلزله راغله غرض شو ورشه نن خلک ملحدین شو نن ډېر د کالج او د یونیورسټۍ سټوډنټان خدای نه مني رسول نه مني قرآن پورې ټوکې کوي نن چې کم بعضې مولیان د مولاتوب په جامه کې ورته راوتي دي هغوی ورته دین لږ غلط پیش کوي خلک هغه پسې روان اګن پسې روان زمارونو دا خبره خو بل طرف ته لاړه خو دا بادشاه ظلم د گورنر ظلم د وزیر ظلم د افسر ظلم د ماتحت ظلم د پلار ظلم بچو سره د گاونډي ظلم مال دې د چا نه و وجود دې مړ دې که یو سړی ظلم دې وکړی هسې د بچې څونه په ګرانه غټېږي څومره خواري کوي ورسره پلار او مور په دې غېږې ګرځوي څومره دعاګانې کوي چې د چا بچي نشته ورکې د هغې نه تپوس وکړي څونه ګران کار دی چې د چا اولاد نه الله دې اولاد ورکړي چې د چا نارینه دی خدای دې نارینه اولاد ورکړي د چې وشي نو څونه ورته خوشحالي په غېږ مور ورسره ټوله شپه ویښی پلار یې په غېږ ګرځي یو خوا بل خوا څومره ګران کار دی بچې د اړه ټوکړه د ټوکړه چې لوی شي او پکې لا وادم شي دس چې بلې ولي یا خدای دې تباه کا دا خو په ډېرو الله لوی شوی یا ظالمه دا خو په ډېرو محبتونو لوی شوی دی یا ظالمه هغه مور خود دې ته په تمه وه دې غرقه کړه هغه ښځه دې وله غرقه کړه الله دې داسې مصیبت نه مسلمانانو ساتي ناګهاني شړقونه ته څه وایې چې دا کار مه وکړه ما به خدای پرېږدي نه 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 دنیا کې به دې خدای رانیسي او په آخرت کې به دې خدای پاک رانیسي حضرت بلال باندې ظلمونه کېدل چا پې کول امیه څومره ظلمونه یې کول دا دغه واقعیت ویم چې حدیثو کې ثابت دي هغه ظلم یې کاو امیه په بلال چې ماشو هلکانو له به یې ورکوي بویه ځای او په شګو یې سملوي او په سینه وله درنې درنې تیږې کېدې په زخمونو کې وده شګې واچوي او په د غنو په چوکو به یې واو او د مکې په دې لارو کوڅو کې به یې ځغلو د هغه ایمان هم زمونږ د ایمان په شان نو چغه به یې واله احد احد الله احد الله احد امیه دا ظلم کړی یو ځل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لار روانو او په د غریب هغه نخرې کېدی وی خرڅی نه وی په داسې کې دا خو د کار روزګار نه دی وی بس ته څه کې خو را خرڅی که را باندې نو خرڅی که نو امیه ورته وی وی ابوبکر ما خو چې تو خیار یې دومره په ډېرو پیسو دی بېکاره غلام واخېسته دا خو د کار نه دی په دومره ډېرو پیسو وی امیه ما خو چې تو خیار یې ډېر قیمتي غلام در نه ارزان لاړ قسم دې که تاره د پیسې د خولې نه سیستل ما دله درکول تره دله قیمت نه څه خبره نو چې ویغېشته نه بلال ورته څه یا غریب باندې خو نخرې شوی وې که نه ابوبکر زه دې ځان لا غشتې یم او که الله له دې غشتې یم که دې ځان لا غشتې یم کار راته ښایه چې دله کوم او که زه د الله لا غشتې یم ما خدای سره پرېږده بیا چې د خپل خدای راضي کړم نه بلاله ما ځان له نه غشتې ما الله لا غشتې ځه ازادې نو رسول الله مبارک څه وایي ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمونږ مشر سردار دی او زمونږ سردار یې آزاد کړ هغه امیه په بدر کې څه شو
لاړ مردار شو. عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرمائی وی ما سره زړه دوستانه وه په اوښ باندې سورو شاته ورپسې زویم سورو بلال ولیده لا نجوت ان نجا امیه او هغه امیه کدی بچ شو ورې زما خلاصې نشته مرم د ټینشن نه مرم کدا بچ شو وی کم دی وی هغه دی صحابه ورپسې شو. عبدالرحمن ابن عوف له आवाज کو اے عبدالرحمن بچ میں کا هغه وی راځه حضور پاک لدی بوزم صحابه ورپسې هغه وی ک نبی علیہ السلام لو رسید امن ورنکی نو چې صحابه ورپسې د اوخو درونو دوه کسو په نو خپې شاته راتاو کړه او زوی له سینه کې کېښودو په درځې زوی شاته وغورځو چا چې په سر راشي بیا بچي مچې نه پیژني. مطلب یې دا و چې دا اوښ به مې سپک شي منډه به تیزه کړي او صحابه به مې په دې زوی شي زه به ترې بچ شم. صحابه وی زوی له یو څو خړته ورکړه خو هلته مردار کړه ده پسې شو. وی عبدالرحمن راورسېدل وی اوښ نه ټوپ کا ټوپ یې کړه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه بیا پاسه ځان ور واچو. صحابه ورته خواشته وی نه دې پرېږدی زه حضور پاک له بوځم. وی په قلار شه هغه د بلال چغې مونږ ته اوس هم یاد دي د بلال سلګۍ زمونږ غوږونو کې پرتې دي. بلال باندې چې کوم ظلمونه کړی هغه دی ولاړ دی چغې اوس هم وایي که دی بچ شو مرم دا هغه ظلمونه کړي هغه ظلم اتې نه پاسېده. بس صحابه توره واغېسته دی د خېټه یې غټه وه د لاندې نه یې پکې ومنډل او مردار یې د عبدالرحمن ابن عوف پم پکې خوب شو. لاړ هغه امیه څه شو سردار صاحب لاړ تباه شو. او ستاسو په زمانه کې چې کم ظالمانو او په خلکو یې ظلمونه کړي دي وی ګورئ که نه کم خوا لاړه نن به قبر کې پراتی او قبر به د لړمانانو کنده به نمارانو کنده به سپې یو څلور پنځه ورځې د بدماشۍ تېرې کړې یو څلور پنځه ورځې دی د ظلم تېرې کړې و د مظلوم آه به درته اوس انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار چې هغه ورځ چې بیا به د څوک مددګار نه بیا به د سترګو نظر هم پوره نه لګي نظر به د کیري بیرې هغې لرې رستو کوم ګورم به د سره. خیر دی که څه خبرې اترې نورې هم شته انشاءالله دا دې دپاره کوم چې ستاسو یا زما اوریدونکي زما وروڼه هر څوک چې وي هر سړي ته پته لګي چې زه څومره پورې ظلم کوم څومره پورې زیاتې کوم. ښځې سره ډېر خلک ظلمونه کوي نن سبا ګورې دا ظلم ډېر شی شروع دی چې خلک لګیا دي او ښځو سره ظلمونه کوي. دا هم درته ووایم دا ډېره اوږده خبره ده بله جمعه به راته وکړم. ښځو سره هغه ظلمونه نن شروع دي مفتو کې طلاقونه ورکوي مفتو کې ډبۍ مفتو کې وهي. بچو سره خلکو ظلمونه شروع کړي دي بچو سره یو بچی له حق ورکوي او بل نه ورکوي. لونو سره ظلمونه دي لور له حق نه ورکوي او زامنو له ورکوي. رور سره ظلم دی هغه له خپل حق نه ورکوي. ښځې سره ظلم دی ول خپل مهر او خپل حق نه ورکوي. ښځه خاوند سره ظلم کوي اکثر بل میړی خوښ کړي او خاوند ته دارو ورکي او هغه مړ کي بل بکو. دا ظلمونه دي. لا تحسبن الله غافلا یره ډېر ښکلی آیت دی. الله بې خبره مه ګاڼه ګورې ای ظالمه خاونده ای ظالمې ښځې ای ظالمه پلاره ای ظالمه زویه پلار سره ډېر زامن دي چې پلار امور د کور وشړي. یو سړی جومات ته رادن نه شو چې ویې کتل د جومات په دریو ګوټونو کې درې کسان ولاړ دي. یو هغې ګوټ کې ولاړ دی یو دلته ولاړ او یو دی بل ګوټ کې ولاړ دی او د الله عبادت کوي. دې چې راغې ده وکتل نو دیم یو ګوټ کې ودرېده. یو ښځه راله خشته ښکلې جینۍ ده او هغې سره لاس کې یو غټ تال دی د اعلی غوښو او د هډوکو او د مزیدار پولو مولو سامان خوانچه ده ورسره کېښوده او دې جینۍ سره لوټه ده او دا چیلمچي لاس وینځونکې دی ورسره. نو دا جینۍ راله هغه یو بابا ته خوا کې ودرېده او هغه ته وایي لاس ووینځې اوبه درته اچوم. هغه لاس وینځونکې او لوټه یې ورته ونیوله هغه ورته وایي اخوا شه رزیلې.
دا ورته بیا منت کوي هغه ته مخړی منت کوي اخر کې سړی راضي کړ لاس یې ووینځل د جینۍ ته هغه لاس وینځونکې لوټه بل طرف تکړه او هغه د خوراک د غوښو او د پولونو هغه ډکه خوانچه ورته مخې ته کېښوده هغه لګیا د خوراک هغه سړي بابا اول خو انکار کو نه خورم خو دې ښځې مجبور کړه دې جینۍ چې هغه خوراک کوي ډوډۍ خوري او غوښې خوري نو چې اډوکې نه غوښه خوري نو هغه اډوکې راوالي او دا جینۍ پې په دا مخ خولي او دا جینۍ په هغې کې مطمئنه زاري کوي چې خیر دی که ما په اډوکې لوی خو خوره دا شی وخوره یو کاسه ور مخکې کوي بله مخکې کوي هغه چې اډوکې تش کي نو چې شړق شي نو د دې جینۍ دا مخ پیولي چې بل اډوکې تش کي نو چې شړق شي د جینۍ دا مخ پیولي او جینۍ په هغې کې هم نه خفه کېږي هغه سړی رضا کوي موړې کې چې موړې کې دا جینۍ راشي د دویم لا هغه ته لاس وینځونکي ونیسي لوټې سره چې لاس ووینځه هغه ته مخ اړی راړی او دی رضا کوي مخ ته اړی راړی او دی رضا کوي اخره کې رضا کي نو لاس هغه هم د دې ړومبي په شانه وینځي لاس وینځونکي لوټه ته اخوا کي بیا ورته مزېداره خوانچه ډکه ده قیمتي خوراکونو کې دي نه خوري نه خورم منت کوي لاس دې موینځل او شابه لگا مهربانی وکا اوگی کنه شابه عبادت کې اله چری و پټه طاقت ته پیدا شي شابه اخرى اغم دغه چل کوي چې اډو کې خوري وخت او شو کوي نا غاډو کې روچت کې دا جینې په پرامخ د دل د اخلاص ولي بل اډو کې امدا چل کوي هغه دریم کس خو لګیا د خپل عبادت کوي او دا سلورم اشنا چې د ګټ کې ولاړ دی نو دی وته په سترګو کې نیغ ګوري چې خدای زمان نمبر برازي وکنه سترګې د حرس نه ډکې دي او مهله به هم پوله وروړو که به راونړي او خلاص به شي او که نه دا درې خو داسې معلومیږي لکه قربانه چې دوی له خدا جینۍ راوړي خو زه خو پکې نه وې میلمه رالم نو دې منظم کوي نیت تړي چې دا جینۍ وایي چې لکه دام عبادت گزار دی او په سترګو کې داسې په دې ګوټونو کې ورته نیغ ګورم چې خدای خیر پکې واچي خدای ګوري چې اوس مالم راشي چې دا جینۍ هغه دویمه مړ کړه درېم له راغی او دا سلورم اشنا وته بیا داسې سترګو په ګوټ کې ګور ځان هم ښکاره کوي ریاکاري کوي چې عبادت کوم چې دا جینۍ و چې دا خو عبادت گزار دی شی راله راوړ او په سترګو کې ګورم چې خدای خلاص نه شي غوښه خلاصه نه شي هسې نه چې دا خوانچه یو چې زما په کیسه نه شي لکه سوچ کوي چې دا خوراک به څنګه وخورم همقه چلو که درې مې مرضا که نه کوم لاس نینځم لرې شرو کشه او دا ورته منت کوي اخر کې لاسونه پې ووینځل لوښې ته یې خوا کړل خوانچې راواغېسته او درېم ته یې ور مخکې کړه هماغه چل کوي چې خوراک خوري غوښه خوري نو په اډو کې دا جینۍ په دا مخ ولي په بل یې مولي په بل چې هغه یې موړ کړه نو ده خو ورته د مخکې نه شیشه غشتی نیغ یې کتل نو جینۍ راله دله چې راله لوښې ورته ووینځه لاسونه ووینځه نو دا یاره لکې سوچ کوي که ست کوم هسې نه لاړه نه شي که ست کوم لاړه نه شي لاسونه ووینځه به ده ورته له مخکې نه لستوړې نغښتي وو لاس یې ووینځل لاس وینځونکي ته یوړه هغه کاسه ډوډۍ وله راوړه وی اخره دی وی خدایه که ویم د هغه نورو په شان ویم چې نه خورم رانه چېته یو نه سي شورو یې پې وکړه چې شورو یې پې وکړه او غوښه د اډوکې نه خلاصه کړه نو هغه اډوکې راواغېسته د هغه دا خیال و چې ګنې د دې خلکو رواج بدی چې څوک دله ډوډۍ راوړي نو په اډوکې به هغه کوربه اولي ځکه هغه لومبي هم دا چل وکړه دویم هم وکړل دریم هم دا چل وکړه دا به د دې کلي رواج یې نو چې غوښه یې خوړه اډوکې راواغېست او دا جینۍ پې په دا مخ وویشته چې ویشته جینۍ ته لوښې را دې خوا کړه او ورغرې وال د دې مرۍ نه یې کلکونې اوسته هغه داسې کړي خبیث بچیه خورې نو وخوره ډکېږې نو ډک شه نه ډکېږې مه ډکېږه په اډوکې دې ولې وویشتم ما دل ډوډۍ راوړه او ته ما په اډوکې ولې او ته یې خورې خو هغه لومبي هم دغه چل وکړو دویم هم هغه چل وکړو دریم هم هغه چل وکړو نو ما وی دا د دې علاقې رواج دی نو ما هم دا چل وکړو وی بیخ دې وځه ما پېژنې وی نه وی زه دنیا یم دا درې واړه ما نه خفه شوي دي رضا کومې نه رضا کېږي منت ورته کوم په کاڼي تا خو هډوکي یادې چې په کاڼي اوسپنه مې ولي بیا وله راوړم ما نه خفه دي زه یې رضا کوم او سپېره بچیه چې راننوتم شیشکې دې اغېشتې ومه
سترګو کې دی ما هغه وجي او پولو ته د سترګې نیغې کړې وې تا خو تر مخکې نه په حرس کې ته به ما ته مینت کې در کوم به هغې ته زه مینت کوم نه خوري په دویم غزار دی وکړه چې د سپېمو نه دې راونیسم په دا ځمکه دې راوغورځوم دغه دنیا اوخه دقه د حرسناک سړي ډوډۍ خدای پاک چې انسان له کومه مقرر کړې ده مکتبه یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تا له خدای کومه ډوډۍ او کوم رزق مقرر کړی حقه دې هغې کې زیاتې به نه کېږي حرس به نه کې ګټه کوه حلاله ګټه کوه د مانځه وخت چې جومات ته ځه نفلم کوه ګاک دینی تسبیح مړوه زمیندارۍ کې او بخور ټیم دینی پوله باندې کېنه قرآن تلاوت شروع کا سوره اخلاص وایا فصل نه فارغ شو جومات ته وخېجه تاجر دی ګاک نشته قرآن تلاوت شروع کا نیوسنی سوره اخلاص شروع کا دکان کے دفتر کے کار کے بابوی سیکرٹری مانځه وخت شي فوراً جومات ته ځه او مانځه وخت نی او کار دینی لږ تسبیح واړه او خدای یاد کا او حلاله مزدوری کوه د حرامو نه ځان ساته او بېځایه حرس مه کوه ګناه ده کم شی خدای مقرر کړی دی یو سړی جومات ته راننوت ناوخته شپه وه امام صاحب په جومات کې ملاستو دې چراغ دروازې وواله امام صاحب خیال و چې ته تعویز معویز ده به څوک راغلي ولکه دروازه به ورته کولو 100 روپۍ خو به دې والو چې دروازه یې کولو کړو دا سړی ولاړ دی نیغ را دننه شو امام صاحب ورته څنګه راغلې وی صاحب شپه ده مسافر یم او میلمه یم او بعدو بارانو نو ما وی راشئ د جومات کې به شپه وکړې امام صاحب خو پوه شو چې دا خو تش ګاک دی ده سره خو څه نشته ای تا خدای بې خو بازه خوب نه دی وویسته تا خدای مردار کا سمله دغه ځای کې دی غریب هغه غاړې ته سملاسته ملا صاحب دغه امام صاحب له چا څه خوراک مراک راوړی و هغې راواغېشت دی مېلمه ته کې خو راشه سپېره خو به دې وویستو که لږ خوراک را سره کې را سره وکړه مېلمه ورته څه وایي او دوی زه خو دا نه خورم وی ته څه خورې وی زه خو چرګ پولاو خورم بشیر جانو زه خو چرګ پولاو خورم که چرګ پولاو د سړی او راکې راله خو ډېره ښه ده او که چرګ پولاو نه خورم امام صاحب ورته غوسه شو ستا خدای بې خو باسه خوب نه دې ویستم ډوډۍ در کوم دا د پلار ما سره مزدوري که چرګ پولاو دله راوړه قرض دې را باندې پورې دی څه دې کړي چرګ پولاو ما نه غواړم وی استاد جي خفه کېږم خو که چرګ پولاو یې خورم که نه خورم استاد جي هغه ډوډۍ خوړه او دې همداسې پرېښود کور ته لاړ چې کور ته لاړه اوس لږ ساعت پس په دې محله کې یو زنانه و زوی چې ترک شوی منښت یې کړی وی خدای که زما زوی دې را پیدا که نو زه به چرګ او پولاو پخوم او د خدای په نوم به خیراتي ورکړم اتفاق ته ګوره په دغه شپې هغه زوی راغی چې راغی منښت یې کړې وه بس پولاو یې پوخ کړو چرګ یې پې مزېدار برابر کړه او جومات استاد دې په منډه یوړ استاد جي دا چرګ پولاو زوی مې ناوخته راغی مې چې منښته پوره کوم نو لږ ټیم رانه تېر شو ځکه اور بلول او پخلي باندې ټیم تېر شو د شپې څه تېره شوه خو مې چې سبا ته د خدای دا قرض دا نظر نه پرېږدم منښته دا وال چې امام صاحب وکتلو ولکه واقعي دا چرګ پولاو خو هغه بابا غوښته دا خو نه په منډه جومات ته راغې دروازې واله سړي ته ورته وې ها واله دا ماله نه دی راغلی ما خپله حصه ډوډۍ خوړلې ده تا چرګ پولاو غوښته خدای د لره رسول یې چا به خوره الله چې د له څه مقرر کړي که نه ان لکه ما قدر لک چې کوم شی د له د خدای را طرف نه مقرري خامخا به یې درکړي دا به په الله ایمان ساتي دال دې مقرر و دال به خوري چرګ دې مقرر و چرګ به خوري او که چرګان هم د سره شته او غوښې هم د سره شته او پولونه هم د سره شته او خدای دلنی مقرر کړي نو ډاکټر به راته وایي د دې نه دې پرهیز دې مې خوره بیا به څه کې دا به نه وی چې ما سره خو پیسې شته که نه زه خو هر وخت تیکې خوړلی شم زه خو هر وخت میوې خوړلی شم زه خو هر وخت خوراکونه کولی شم نه ډاکټر وایي یو میاشت له پرهیز دې نه به خورې او که دې خوړی ګوره زیاتي کېږي نو څه به کې اوس کوم شی ستا دپاره مقرر دی به دله خامخا را رسېږي فإن لک ما قدر لک
چې کم دله د خدای را طرف نه مقدر دی لازمن او خامخا به راځي په دې کې دویمه خبره نشته. یو شیخ کردی دی احمد یې نوم دی مخکې زمانه کې د غلا کار به یې کو غلو او ډاکې به یې کول وی یو ځل لاړو غلا او ډاکې پسې وی ناست یو سره د خپلو ملګرو وی چې مې وکتل یو د کجورې ونه ده او د کجورې په دې ونه کې یو قارغه راځي او د دې کجورې د دې اونې نه کجوره شوکوي او چې څنګه یې وشوکوي دا کجوره نو په دې مخوکه وله زور ورکړي او ډوکې ته یې وباسي او بیا دا قارغه والوځي د کجورې دا منځ ډډ د بره پر کوي او هغه کجوره د کجورې په هغه ډډ کې د بره نه راوغورځوي هغه مغز بیا دا قارغه راشي یو کجوره راوشوکوي چې راوشوکوي په مخوکه زور ورکړي او ډوکې ته یې وباسي نو بیا وزر وی اوچته شي دا قارغه او بیا هغه د لرې ځای نه هغه مغز د کجورې په هغه ډډ کې ورغورځوي. دا شیخ کردی وی ما دې ملګرو ته وی چې داسې معلومیږي لکه د کجورې په دې ډډ کې چې د دې کارغه بچي دي او ګوره دا کارغه وله څونه خواري کوي کجوره وله وشوکوي ډوکې ته وباسي او بیا د بره نه یې ورغورځوي خو شکم دا راغی چې د بچو سره دا کارغه یو ځای کېږي ولې نه چې د لرې ځای نه دا مغز ورغورځوي. آیت الحیوان کې علامه دمیری لیکلی دی د قارغه متعلق وی دا قارغه چې کله د اګونه بچی راوځي دا تک سپینې دا قارغه ته ویریږي دې ته وتښتي هغه بچو نه ویریږي دې ته وتښتي نو الله څه چلو کې په ده ویښته میښته ني په دې بچی نو په ده باندې دا حشرات او دا ماشي راغون شي چې پې راغون شي دې ته پوره ډکي نو دې خوله وازوي او هغه ماشي خوري هغه په دې مخوکه کې او په دې غاړو کې بڼېږي هغه ماشي او دې خوله وازوي او کلب خوري خوله وازوي او خوري بس خوراک شو ده او دونه پې هغه بڼېږي چې هغې یې د نور نه او د تاو نه بچ کوي. ګوره د الله نظام ته دې خوله وازوي کلب کوي هغه خوري نو ورو ورو په هغې غټېږي او دا مور یې راځي او دا پلار دې په چکر لګوي خو چې وګوري چې دا خو سپین بچی دی نو دې منډه کوي یارېږي ته کیني ورسره نه نو چې په دغه خپل تور ویښته کله راوښیي تورې بڼې نو بیا دا مور پلار راشي نو ورسره کښېني. نو دا شیخ کردي وی ما هم دا سوچ وکړه چې دا کارغه دا بچي وی او دا به هغه د اګۍ نه لومبې راوتي خو د اګۍ نه چې راوځي نو اخو لا کجورې نه شي خوړی دا کجوره څنګه ورغورځي وی شکم پیدا شو وی کجورې ته وخت وی چې وختو کجورې ته نو د کجورې په ډډ کې یو اجدها خامار پروت دی غټ خامار او په دواړو سترګو ړوند دی ړوند او خوله یې وازه کړې ده دا قارغه هغه کجورې دې خامار له شوکوي یو کجورې وشوکوي یو ډوکې ته والا وباسي او بیا د خامار نه خو یریږي خامار خو د قارغه دشمن دی او قارغه د خامار دشمن دی کله چې قارغه ته پته ولګي چې دا خامار خو مړ دی او یا د لقیدو نه دی نو پنجه کې اوچتګي دا هغه خوراک او چې کله خامار ته پته ولګي چې دا قارغه مې د خولې باندې راځي نو هغه پې ټک لګوي او خوري د یو بل دشمنان یا خدایه دشمن له د دشمن په خولې روزي ورکې او څونه ورسره خواري کوي هډوکې نه تې وله وباسي مغز تیار کړي لکه د الوا په شان کجورې نه چې د مغز ویسخو الوا ته جوړه شول او بیا بره پروي یریږي م ته او په دې خوله کې وله ورغورځوي. الله هغه ذات دی چې دشمن له د دشمن په ذریعه روزي ورکوي او په کومه طریقه روزي ورکوي. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله ویګورې روزي ورکوونکی او د ډېر لوی طاقت خاوند دی ډېر مضبوط دی روزي ورکوونکی روزي د الله په خوښه دشمن له د دشمن وی بس ملګرو ته مې وی چې موږ اسې منډې وو په غلاګانو ډاکو پسې مار له خدای ورکوي د ونې په سر کې د قارغه په ذریعه موږ له بیا خدای نه راکوي بس توبه مو ویستله. خدای پاک یو ډېر لوی عالم او ډېر لوی بزرګ د زمانې جوړ کړ او چې څومره غله ډاکوان ملګري وو د هغوی نه وله خدای شاګردان او مریدان جوړ کړل
نو روزی د خدای په لاس کې زما چې خدای د لسم مقرر کړي دی بھائی هرس پنه مونږه یو ځل د سکول کتاب کې چتا څلورم جمعات کې که پنځم جمعات په کتاب کې واقع اسپی غوښه نیولې ده او په دریاب روان دی خوله کې اډو کې دی دا غوښه چې لاندې وکتل خپل شکل ورته ښکاره شو په اوبو کې هغه خپل شکل چې ویلن هغه خو د غوښه خوله کې نیولې وه نو چې د کم شکل دی نو هغه هم خوله کې غوښه ده زه سوچو کو چې دا جوړ بل سپی دی ودرېږه دا غوښه پې اخلمه نو غپې ورپسې وکړه خو رده شکل و چې غپې وکړه هغه هډوکې ته د خولې نه وغورځېده هم تې لاړه وه هغه بلې مونمو حرص چې څومره کې الحریص محروم دی چې څومره په چا کې حرص زیاتي د خپل پلار نیکه مال او ډوډۍ ته هم بیاړه نه کېږي خپو کې ګرځي پخوا داسې حارسان به ډېرو هغوی به چې سپلی جوړې کړې نو دا چل به وکړه چې یو سپلی به یې په خپو کړه او بله خپه به یې ځان له تړلې وه چې که دواړه په خپو کوم خو دا سپلی به راته دغه شي زړې به شي نو یو خپه به یې په ټوکړه تړلې وه او سپلی به یې لاس کې نیولې وه د په لاس کې به یې ګرځوله چا به ورته وي دا سپلی ولې نه په خپو کې وي خپه مې خوږده ده قسته به وي نو چې پنځه شپږ کاله به هغه یو سپلی په خپه وګرځوله به زړه شوه نو بیا به یې هغه بله واچوله او هغه لومبۍ خپه بیا وتړله چا به وي دا ولې وي دا خپه مې خوږ ده نو په یو جوړه سپلی به یې 12 کاله تېر کړل بیخ دې خدای له دغه پیسو بسي ډوډۍ هغه ده چې ته وخورې او چې ته وخوري هغه ډوډۍ نه ده چې ته ته فایده والې ستا بچي ته فایده والې ستا ښځه ته فایده والې ښکلې واچې وی غوندې او په ښکلې کوټه کې سملې او خشته بستره کې وده شې او پکې لاندې سملې او ښه خوراک ته مو کې اسراف خو ګناه ده او ښه خوراکونه لري بچي او ښځه مو کې دې ته ډوډۍ وایي هرې سړي خپلې ډوډۍ تړه نه کېږي شومې شم کنجوسي کنجوس شوم هغې ته وایي چې خپله بل ته نه لګېږي خو په خپله خوري او کنجوس دې ته وایي چې نه ځان تړه کېږي او نه بل تړه کېږي نو دا هرې سړی کنجوسي کنجوس نه ډوډۍ ځان تړه کېږي او نه بل تړه کېږي نه خوراک ځان تړه کېږي او نه بل تړه کېږي همدقسې پاتې شي د ایوب خان په زمانه کې اعلان شوی که ستاسو یادي چې د بټو دور وکړه د ایوب خان وویل دا پیسې بدلې کې بل شان نوټونو وی دا راوړی بینک کې بدلې کې هغه زمانه کې یو سړي سره په لکونو روپۍ وې په لکونو بچو ورته بابا چې دا بینک ته یو څو چې بدلې کو وی دا حکومت په چل ول موږ نه دا پیسې اخلي بیا ورته بچي کېناستل جرګه چې د خدای خاطر وکړه دا پیسې بدلې که ګورې پلان کی تاریخ نه پس دا پیسې ردي کېږي بیا پکې ګورې کجورې خرڅې بیا حکومت نه علي وی تاسو نه پیږئ زما نه پیسې الوزوئ د حکومت په چل ول د خلکو نه پیسې غونډئ تاریخ ختم شو میاشو پسې وړېده بیا به چې پیسو ته دکاندار تاجت شو نوټ به یې وړه هغې ورته کاکا دا چې ته په اخبار والا قرضوه هلکونو روپۍ لاړې برباندې شو حیرس خطرناک شی ما یو دل یو رساله کې کتل په امریکا کې یو ښځه وه سوال به په لندن کې ریشه یو ښځه وه سوال به کو سوالګرې وه نو په پټپات باندې غریبه مړه شوه دې پټپات به شپې ورځې تورولې او کمبل به ورسره په کمبل کې به وده کېده زوړ کند ورسره شلېدلې کمبل او زوړ کند په هغې کې به وده کېده نو سی به هغې کې هغه مړه شوه نو چې مړه شوه نو حکومت اوچته کړه هسپتال ته یې یوړه نو هلته حکومت تحقیق کوي چې دا د څه د وجې نه مړه شوه چا وجلې نه زهر یې نه خوړلی چا نقصان نه کړی نو چې حکومت تحقیق وکړه نو د لوږې د لاسه غریبه مړه وه وایي چې دا د لوږې نه مړه ده او چې ولې کاغذونه وکتل نو په هغه کن کې ورسره 4.5 پونډه راوخاتل
پون ډېر قیمتي سکه ده. زما په خیال چې د برطانیې پون د پاکستان به نن سبا د 200 دی که 300 روپو برابري یا د سلو ما ته پته نشته، دونه مضبوطه سکه ده. نو په 19,000 پوند ورسره پراتو او د لوږې د لاسه مرداره مړه شوه. نو په پوندونو یې څه د برطانیې دغه ته پاتې شو، خزانې ته پاتې شو، د هغې پسې دقه رنګې حیرتناک سړي نه مال بچو ته پاتې شي، نوسو ته پاتې شي، کلوسو ته پاتې شي. قسم دې که ورپسې دوام کوي چې خدای هغه بابا مو بخي. هغه د خلکو د شرم د لاسه مقبرې ته له 20 روپۍ چې ته کلک صابون او یو زاړه جانې مازونه یو څه وي، دا د خلکو د شرم د لاسه. او چې د شب جمعه ورپسې وکړي او دیګ ورپسې پوخ کړي د سخه وروجو بې غوښې او د تختې غالوا ورپسې پخه کړي چې ماشومان یې هم نه خوري. او چې د 40 ورپسې وکړي هغه هم د زړې سخه وروجې پخې کړي او به چې خلک وایي چې بابا پسې خیرات وکړه، باقي خیر او خلاص. ما په خپل یو سړي ته د پلار متعلق وصیت وکړ، وی ځان پسې به کول خیراتونه کړ، مال وسره زمونږ څه کار دی؟ وی دا خو د هغه نه دي، وی دا خو زمونږ دي. نو همدقسې د پلار خو نو حرص خطرناک شی دی، ګوره مضموم شی دی او روزي د خدای په لاس کې ده. خدای پاک کې دله کوم شی مقرر کړی دی هغې نه دویمه بلکل نشته. حضرت یونس علیه السلام چې خدای پاک د کب د ګېډې د راوویسته او کب ته الله حکم وکړ چې دې الټی که او د دریاب په غاړه باندې کب الټی که. نو خدای ولې د روزه انتظام کړی که نو کړی؟ چیلی به راتله، اوسی به راتله او هغې به هغه خپل تی یونس علیه السلام خولې ته وردننه که، نو هغه به روه او ګزارې پې کېدله. بنده چې خدای پیدا کی د رزق بندوبست یې د ده د هغه قرنې که د پیدا کېدو نه مخکې موله کړي. دی خو څه کېره د پلارم نی پیدا، نکیم نی پیدا، قرنې کیم نی پیدا. حضرت آدم علیه السلام هم نو پیدا چې خدای دا بندوبست کړی. مخکې نه والا خدای بندوبست کړي چې دله به زه روزي ورکوم، دله به زه ډوډۍ ورکوم، دې به دومره زه په دې دنیا کې ګرځوم، دله به کوټه ورکوم، دله به دا ورکوم، دله به دا ورکوم. د انتظامات رب العالمین د مخکې نه کړي. خو مونږ د خدای دا بعضې خلک ویې لکه بیا خو کار کسب نه، کار کسب به کې. دنیا د اسبابو ځای دی، لاس پې خدای پاک در کړي دی بلقې، په هغې به خپل کسب کې، په هغې به خپل کاروبار کې، په هغې به خپل محنت کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه، دا مدینه منوره کې دوه قوم و، یو ته به اوس وی بل ته به خزرج وی. دا د اوس قبیلې سردار سعد ابن معاذ رضی الله عنه. نو د مدینې خلکو به زمینداري کوله، پټي به کرل او باغونو کې به خدمت کو. نو یو ځل دی نبی علیہ السلام له په مخه ورغی، هلکه ولې دا شی کار نه کوي؟ تارونه وسوځېدل، بجلی پی زیاده شوه. ها زمون به اختصار نه کار والی، ګرمي ده. نو نبی علیہ السلام له په مخه ورغی، چې په مخه ورغی حضور پاک سره ستړي مشي وکړل. چې دا څوک په پټو کې کار کوي د هغې د لاس سخت دي، کلکې دلته اکثر غوټې لاسونو کې غوټې وي. نو نبی علیہ السلام ورته وی سعد وی دا لاسونه دې کلک نه دي، غوټې پکې نه دي. هغه وی د الله رسوله په دې بچو له ډوډۍ پیدا کوم، کوداله پیوام او چاری پې راکاږم، پټو کې په خدمت کوم. قسم دی نبی علیہ السلام مبارک د هغه دواړه لاسونه راوچت کړل او ښکلی کړل، والا حضور پاک ښکل کړل. او څه وی سعد دا لاسونه به د جنت ته ځي. نو په کومو لاسونو چې ځان له خپلو بچو له روزي پیدا کې، دا ثواب دی. حلال مال طلب کول دا ډېر لوی اجر لري، دا ډېر لوی ثواب لري. کسب به کې، دکانداري به هم کې، زمینداري به هم کې، نوکري به هم کې، تنخوا به ملې. ولې چې ځان له روزي وګټې، بچو له هم روزي وګټې، ښه واغوندې، ښکلې ښکلې وګرځې، ښه غمخادي وکې او کور ښځې او بچي دې خشته ژوند تېر کړي. خو حرص به نه کې
حرص پیجنې ځان به په پیسې پسې نه لیونی کې، ځان به په دولت پسې نه لیونی کې چې د نه خدای هم یېري، قرآن هم د نه یېري، ذکر هم د نه یېري، د دین خبرې د علماو تقریر اورېدل هم د نه یېري، او بس یو پیسه ده او ته یو منډه ده او منډه ده او منډه ده. ګرمي ده په دې به اکتفا وکړو ښه، دا تارونه سوځېدلي ګرمي ده. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی لوین عبد الدینار، لوین عبد الدرهم، لوین عبد الخمیسه. څوک چې د دنیا مال سامان درهم دینار پیسو پسې ځان لیونی کړي، شپه ورځ په هغې پسې منډه، او د شپې هم د هغې دپاره سوچونو فکرونو خدای او رسول او دین ته هېر دی، وی په دې د خدای لعنت نازل شي. خیره ورته کړې ان اوتویا که دا شی ورته میلاویږي نو رضیه بیا دې خوشحاله بیا دې خوشحاله چې مال خو میلاو شو، ویل لم یوتوا، او که دا شی ورته میلاو نشي نو سخطه بیا په غصه یا قار ولا ورشي، غصه ورشي چې نن خو مې پیسې ونه ګټلې، نن خو مې دولت ونه ګټه. دې ته حرص وی. دا ډېر خطرناک مرض دی په دنیا کې هم په آخرت کې هم. دنیا کې سړی پریشان ټول وخت په منډه تل. نو ما د یونس علیه السلام خبره درته کوله، خدای روزي ورنه کړه. دیم درته وویل حضرت موسی علیه السلام د فرعون په زمانه کې فرعون خوب لیدلی و مشهوره واقع ده، او خپل چې کوم د فرعون ملګري و هغې ورته ویل چې د دې خوب تعبیر دا دی چې یو هلک به پیدا کېږي په بني اسرائیلو کې، او ستا حکومت به د هغه د لاسه ختمېږي. نو فرعون اډر جاری کړ په بني اسرائیلو کې، وی ښځې به سړو ته نه نږدې کېږي او نه به سړي ښځو ته نږدې کېږي چې بچي پیدا نه شي. برث کنټرول دا اوس چې دا کوم خلک کوي چې بچي مه پیدا کوي، دا هغه طریقه ده. اوس جدا سوچ دی، هغه جدا سوچو. اوس هم دا ظالمان یریږي چې دا به مسلمانان زیات شي، نو چې مسلمانانو افرادي قوت زیات شو نو بیا خو به زمونږ ځای په دنیا کې په مخ د ځمکه ختم شي. نو مسلمان له دا یو شی ښودلی بر کنټرول چې بچي کم راوړه، یریږي. هغه فرعون هم یریده د بني اسرائیلو نه، نو ښځې او سړي د یو بل نه جدا کړل. چا ورته وی صاحب دا کمې ښځې چې په امید کې دوی سره څه کوو، وی د دوی چې دا کم بچي پیدا کېږي دا وله وجنه. اتفاق دا چې په دغه کال حضرت موسی علیه السلام د مور په ګېډه د پیدا کېدو نه مخکې ورته رب العالمین مور ته القا وکړه، په یو طریقې پوه کړه، وحینا الی ام موسی چې کله دا بچی دې پیدا شي نو دې په یو صندوق کې بند کا، او صندوق بیا دریاب ته وغورځوه. دریاب به داسې ځای ته ورسوي چې د کوم دشمن دی هلته به رسېږي او هلته به یې حفاظت کوو. چې کله پیدا شو په صندوق کې بند کړو، او صندوق کې عقل خدا وي چې صندوق کې ماشوم بند کې، او دا صندوق چې اوبو ته غورځوم چې ورته اوبه راونخېږي نو هغې کې ماشوم جمدې کم ځای پاتې کېدی شي. اکسیجن بند، هوا بند، خدا الله حکم و صندوق کې بند کړو، او صندوق یې راواغېسته هغې دریاب ته ورغورځو. مور یې د بیا مړه نه صبرېده، نو لور ته یې وی د موسی علیه السلام خور ته وی په دې غاړه ورسره ځه ته ګوره چې دې کم خوا ځي. الله ورته ویلي و چې فلیاخذ عدو د دا ستا دشمن به یو چې زما او د ده دشمن به ده اوچتی، خو بیا مړه صبر ونه کړي، ټینګ نه شو. دا خور یې ورپسې تله 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 صندوق روانو د فرعون د محل خوا کې دریاب یو ولد هغه محل ته د دې غټ دریاب نه تللی وه، فرشتو صندوق له دیکه ورکول هغه ولې طرف ته، هغه ولې ته یو څانګه د اونې راښکته شوې وه، هغې دیکه ورکوله څانګې سره صندوق ونښتې ده. د فرعون وینځې وې هغې د نیر پکې لمبل چې صندوق یې وکته، صندوق کې دننه ورته رڼا غوندې ښکاره شوه. دا رڼا پکې څه کوي؟ دا د موسی علیه السلام د نبوت رڼا مخکې نه الله پکې اثار ښودې. صندوق یې راوچت که دروند دی، خدای داسې دی په منډه یې یوړه د فرعون ښځې بیبي آسیې له وی دا صندوق همون ته دروند دی، دننه پکې څه شی داسې چمکېدل پکې راځي چې هغې صندوق کولو که موسی علیه السلام پکې پروت. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې دا بیبي آسیې په زړه کې ورسره خدای مینه پیدا کړه،
ماشوم یې روچت که چې روچت یې که فرعون ته پته ولګېده راغی بیبي آسیې ورته وایي دا ماشوم مې په دې زما او ستا بچی نشته د دې بچی نو دا ماشوم مې مینده که دا مې ومونته دا به زما او ستا بچی شي قرة عین لی ولک زما او ستا د سترګو یخوالی به شي فرعون وی ناسې نه هغه ماشوم نه چې دې په خوب کې د ګیرې نه نیولی ومه او زه راغورځولیم په ځمکه رغړولی ما هغه نی بادشاه فرعون دا څه کې دا ماشوم دې تا د ګیرې نه نیوی شي او دا ماشوم تا راغورځولی شي او دې خو به زما ستا په غېږ کې لوی شي چې مونږ ورته څه ښایو ابی فرعون یې رضا کړ هغه خور یې راله د موسی علیه السلام جلل د چاپی نه اخېستل اخور ورته وی یاره وی زمونږ دې کلي کې یو ښځه ده او هغه داسې ښکلې د هغې پی دي چې هر ماشوم یې اخلي هغه ته نه ښېمه وی ولې نه وی ورشئ هغه ښځه د چا پی نه اخېستل هغې لاول موسی علیه السلام مور خو پې شوه نکړې نکړې کوله چې نه 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 زه دا خدمت نشم مطلب یې دا و چې بدګودي را باندې پوه نه شي چې دا ردې زوی دی نه کنه فرعون اډر دی خامخا به چې راغې خو چې موسی علیه السلام یې سینګ سینې ته واچو خپله مور یې وپی اوس کړ خپل مور ته الله واپس کړ او په کوم ځای کې به تربیت کېده د دشمن په کور کې او مور له د فرعون نه تنخوا مقرر شوه او سی به د موسی علیه السلام د مور څونه عزت به کېده وی د فرعون بچي له پی ورکوي پروټوکول کې به محل ته تله او راتله به په لوی شان کې به تله راتله رښتیا ووایه دا څیزونه د چا په اختیار کې دي نو مال به ګټې حلاله طریقه سره حرص به نه کې بس چې خدای صدر کړ صبر پې کوه شکر د الله دا کوه او ګټه خپل تجارت کوه ما راته وایي تجارت ښه شی دی خو دا خدای به پې نه پرېږدی ګور او حرص د دولت به نه کې باقي چې خدای دله څه مقرر کړي دي ومه به رب العالمین زموږ د حرص نه وساتي الله تعالی دې د دواړو جهانو خیر نصیب کړي خدای زموږ د ټولو دوستانو فراخه روزي نصیبه کړي او د ګناهونو نه او د حرام خورۍ نه په امن کې وساتي خدای چې کم مال او کم رزق دې راغلی مونږ له په هغې صبر راکړي او خدای د شکرې توفیق پې راکړي او د خسران او د تاوان نه او په تجارت کې زمیندارو کې او په تنخواګانو کې خدای زمون برکتونه واچي او د تاوانونو نه مو ساتي الله چې څومره دوستان بیماران دي که په دې مجلس کې دي او که بار په کورونو کې الله ټول له شفا ورکړي یو ملګری د هغه ماشومه نه او د ګردې کاڼې دعا ورته وکړي چې خدای پاک یې هغه کاڼې وغورځوي د چا ګردو کې کاڼې دي تریشي کې کاڼې دي الله دې وله روغ صحتونه او شفا ورکړي خدای که څومره مردگان وفات دي مغفرت یې نصیب کړي زمونږ د انجامزی استاد بیمار دي د دعا کوي چې خدای روغ صحت ورکړي نور څومره بیماران دي ته وله روغ صحتونه ورکړي زمونږ نوجوان طبقه خدای دیندار او صالحان لوی کړي او خدای چې کوم مشران دي سپینګیري روغ صحتونه نصیب کړي او موږ د بغضیانو د بغضونو حاسدینو د حسد نه وساتي د شریانو د شر نه وساتي او د خیر او د برکت زندګي نصیب کړي او خیر وخت کې په خپل ځای کلمه نصیب کړي لا اله الا الله